یو سړي ته دوکه ورکړې تا ته 100 خلک تا به برۍ کې دوکه ورکړه بل یې تا ته په چاو کې درکړي بل یې په غوړۍ کې درکړي بل یې په دوا کې درکړي بل یې په کپړه کې درکړي بل یې مثلا په وړو کې درکړي بل یې په تیلو کې درکړي تا یې اوس نه دوکه ورکړې ښار ټوله په دوکه راغله هر دکانه چې ورسې تا ته 15 رقم ایټمه پراته دا 15 رقم ایټمه چې په یو دکان کې پراته دي دا زموږ د 2 نمبري یو غټ اعلان دی چې 3م نمبر هم پروت دی 4م نمبر هم پروت دی 5م نمبر یعنی د مسلمان په بازار کې به اعلی کوالټي والا یو نمبر شامل دا 5م او 3م او 4م دا زموږ د 2 نمبري او زموږ د دوکیانو یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الله فرمایي چې اے مؤمنان اوس ګورئ نو دویم یو خو واده کول او نکاح کول نو دویم خو نفقه ضروري ده سړی د خپل کور والا د خپل کوچنیانو د دې د نفقې فکر وکړي نو الله څه فرمایي چې اے مؤمنان ته یو د بل مال په باطله طریقه مه صرف بالباطل په غلطه طریقه په ناجایزه طریقه په حرامه طریقه الا ان تكون تجاره عن تراض منه خو صرف په داسې طریقه سره چې تی په خپل رضامندي کاروبار او تجارت سره ولا تقتلوا انفسکم او تی یو د بل سره مه قتل کوئ اوس ګوره دا زموږ معاشره مفتي شفیع عثماني صاحب فرمایي چې دا باطله طریقه داسې ده چې دا اختیار سي دا ټول ښار به پر باطله طریقه روان یعنی باطلې طریقې ډېرې رشوت خوري به نه کوي چا څه به رشوت نه اخلي ښار په اخته دي حکمرانان په اخته دي سرکار په اخته دي دا ټوله دا یو شناخته کارت بغیر رشوت نه سي جوړو چې ګرد شان پرای نه سي جوړو یو پاسپورت بغیر رشوت نه سي جوړو یو لیسنس بغیر رشوت نه سي جوړو پر خپل لار بغیر رشوت نه سي کوي یعنی دا هر ځای کې تا ته د رشوت دروازې خلاص دا یو سرکاري نوکری بغیر رشوت نه سي دا یو مشر سره دا یو افسر سره بغیر رشوت نه سي ملګری ته به یا دروازوان ته رشوت ورکوې بیا به دې ته مخته لکې بیا به ته خبره دا ټوله ماحول د رشوت خپل مال په دا ښار کې نه سي وړالی چې ودې نه سي خامخا به په رقم طریقو د احساسه رشوت او دویم دا دی ناجایز طریقې ملاوټ دا چې دغسې هر دکانه چې ورسې تا ته 15 رقم ایټمه پراته دا 15 رقم ایټمه چې په یو دکان کې پراته دي دا زموږ د 2 نمبري یو غټ اعلان دی چې 3م نمبر هم پروت دی 4م نمبر هم پروت دی 5م نمبر یعنی د مسلمان په بازار کې به اعلی کوالټي والا یو نمبر شامل دا 5م او 3م او 4م دا زموږ د 2 نمبري او زموږ د دوکیانو د غلطه طریقه چې هر ځای نه ورسې دا روزانه والا خټ والا راوله بغیر دوکې دی تا ته دا څاله نه دی بس پر لګیا یو سره دغه نه پراته لاندې خاجه دی کیږي دا رقم رسول په روزانه باندې خپل ځان وساکي دا تیل لورسه دا تیل بغیر بلاوټه ته مټر ته نه سي چا شه سړی هغه باندې لیټرې څه راکم کړ چا وب په ګډي کړي چا ایرانی پاکستاني پر ګډ کړي چا چش کړي او چا چش دا هغه چې له تواس نور سره یو کساب یو ځای ولو په تبلیغ کې را سره کړ دا سبه جوړه زور ته تاسو پیژه کړی کله به درک جوړ کله دته جوړ وای ما په خلکو سب لا خولې دي الله بز ما سره څه شو مبارک جوړ والا سره کساب دي دال تر رسیدل ډروران کم حال تر رسیدل چې و زایلر سواران ځان چې پرون په 1500 کړي نن په زر چې دایلر تکلیف مثلا دغه دا د بار ملک تجاران مشو چې هغه کوم حال تر رسیدل دا اوس پرونی مولوی صاحب ته وکړل موږ په جنجای سماري مولوی صاحب وره باید هر مفتی پر ټول دنیا باندې نظر ولري په ټول شان خبر ما د وسو سره کله راشي مفتی صاحب پلاني سریز ما د مټر خارق شجه د خارقي خارق څه پیژنې نو خارق خلاص صفایي وکړي خارق ویلاش صفایي به د نه خبر چې په خارق هغه څونه تاوان د تور رسولې دي چې د مټر خارق شي د جاپان سره مټر راوي عدل ته چې اورجینل شان هغه بتی جمعه کاډه ټایپ جمعه کاډه مثلا خارج جمعه کاډه جمعه کاډه ما ته والله که په بل څو ولاړې په لاس راک خو نو تاسو د دې شان سره ولاړ اوس خو جان د دوه لک شان ځکه
نمبر به پر وهلی او دغسې مثلا رنګونه به ورکړي داسې رنګ د شورمان والا له ورسه یعنې چې هر ځای له ورسې دا دغه لیکلي دي دا مفتي شفیع عثماني صاحب وایي چې دا باطله طریقه چې شوه دا دوکه ته به یو سړي ته دوکه ورکړې تا ته 100 خلک تا به برۍ کې دوکه ورکړه ابل یې تا ته په چاو کې درکړي ابل یې په غوړۍ کې درکړي ابل یې په دوا کې درکړي ابل یې په کپړه کې درکړي ابل یې مثلا په وړو کې درکړي ابل یې په تیلو کې درکړي تا یې اوس نو دوکه ورکړې ښار ټوله پر دوکه راوړه ټوله پر دوکه باندې راوړه ما ته یو درځي رالی دغه ولو دا د ښځو کپړې خرڅي ما خو دغونې غلاوې کړي دي وایم څنګه غلاوې کړي دي وایي دا د ښځو کپړې ورته یې کش کړي ما به وایي دا کپړه چې ورته ناپواله بس مثلا یې څه به مې کش کړي بس نو خالي دونې کموي نو خدای زبره په ګزو کې په سوو ګزو وځ نو زه چاته وای نو په کار دا نو مفتي شفیع عثماني صاحب مثال ورکړی وړي چا 10 کیلو برایو سارا والا تور کوله هغه 10 کیلو د لاس غوړي ورکول نو هغه چې راوي د بازار سه 10 کیلو برایو ولا د او خو 10 کیلو غوړي ولا را ا دکاندار چې وتلله هغه غوړي نه کیلو نو دکاندار ورته وایي ګوره نو دوی ښه ساده سړی هم مثلا ته دوی دوکهبازه د 10 کیلو غوړي وزې نه کیلو راخست هغه ساده سړی هغه ورته ورور زولاکه په خبره ما سره له کیلوګان کې ستانه په یو خوا کې دا ستا برک شې شو ولا په بل خوا کې مې هغه غوړي وته خو د دې خوا نه کیلو برا ورکړ ما دا ستا بر په یو ترازو په یو په لګه واچو د غوړي په بل په لګه نو وسته ګوره ته په برک دې دوکا ورګه هغه د غوړي کې کیلو در راغلی نو دا ټول حرام کار دی ناجایز کار دی او دغه خلک به د قیامت ورځ د فجار او د فساق په سر کې ولاړ د فاجرانو د فاسقانو په سر دا نبی صلی الله علیه وسلم چې کم دوکهباز تجارت کې او دوکهباز کارونه کې حرام معاملې کې دا به د فاسقانو د فاجرانو